ملا هیبت الله اخندزاده د پنجشیر له لوړپوړو چارواکو، مخورو او دیني علماو سره لیدنه او خبرې اترې کړي. دا چې دغه عاجله غونډه ولې دایر سول؟ شیخ صاحب په خپل وینا کې څه وویل او نورو چارواکو څه وویل؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا هیبت الله د پنجشیر د ځینو علماو او مخورو سره لیدلي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دوی امیر المؤمنین مولوي هیبت الله اخندزاده د پنجشیر ولایت لپاره خپلو یو شمېر مسؤلینو، علما کرامو او مخورو سره لیدلي. د سرچینې په وینا په دې کتنه کې د پنجشیر او اندرابونو لپاره د طالبانو عمومي مسؤل ملا عبدالقیوم ذاکر، د پنجشیر ولایت والی مولوي محمد محسن او د دغه ولایت امنیه قماندان، د استخباراتو رئیس، د عالمانو شورا رئیس او غړو او لسګونه نورو دیني عالمانو او مخورو ګډون درلود. د طالبانو د اعلامیې په اساس ملا هیبت الله په دې ناسته کې په نوبتي شکل د پنجشیر ولایت حالات، ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي ویناوالو په خپلو خبرو کې د طالبانو د اسلامي امارت پر راتګ خوښي څرګنده کړه او د مجاهدینو له نیکې رویې هلته د تأمین سوي امنیت، د اسلامي نظام د نفاذ او پرمختګونو یادونه یې وکړه او د دوی امیر المؤمنین ته د پوره اطاعت کولو او د اسلامي امارت د کلک ملاتړ اطمینان ورکړ. مجاهد زیاتوي چې ملا هیبت الله هغوی وستایل او ویل د پنجشیر د خلکو ډیر قدر کوم چې له مجاهدینو سره یې پوره همکاري وکړه او خپل ولایت یې وروسپاره. هغوی ته د لا نور اتفاق، یووالي او وحدت لارښوونې وکړې او زیاته یې کړه چې د افغانستان ولس او امارت دواړه سره یو دي او دواړه مجاهدین دي. نور باید تعصبونه او تفرقې له منځه یوسو، ولس په یوه او بل نامه ونه ویشو، راتلونکو نسلونو ته د وحدت او یووالي مثال پرېږدو. زه له تاسو خپل خدمت او کار نه غواړم، بلکې د اسلام او ملت خدمت درڅخه غواړم او په دې اړه مو اتحاد ته رابولم. ستاسو د ستونزو د حلولو په اړه ډاډ درکوم چې هر ډول همکاري به مو کوم. د طالبانو له واکمنېدو سره پنجشیر یوازینی ولایت و چې د دوی خلاف پکې څو ورځې جګړه وسوه، خو بالاخره طالبانو پکښې بری ترلاسه او حاکمان سول. له دغه ولایت څخه تر اوسه پورې ځینې وخت د طالبانو خلاف د مقاومت ډلې په نوم د جنګي ډلې د ځینو حرکتونو خبر ورکول کیږي، خو طالبان یې په ځپلو توانېدلي دي. له دې سره طالبان وخت په وخت د مقاومت ډلې او منتقدینو له لوري یې په پنجشیر کې د عامو خلکو په ځورولو او د بشري حقونو په نقص تورن سوي، خو طالبانو دا ادعاوې رد کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو امیر المؤمنین د دغه ولایت له یو شمېر خلکو سره ویني او خپل اطاعت ته یې وربولي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.